د افغانستان د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست له لوري په کابل کې د جمناستیک ملي لوبډلې ته د لوبغاړو ترمنځ د غوراوي سیالۍ د جمناستیک ملي فدراسیون له لوري د یاد ریاست په 1500 کسیز جمنازیوم کې پیل شوې. په دې سیالیو کې له 13 ولایتونو څخه ټول 9 لوبغاړو ګډون کړی چې له ډلې به 18 لوبغاړي د جمناستیک ملي لوبډلې ته غوره شي. مسابقات تیم ملی است که از 18 ولایت اینجا شرکت کردن و مسابقات ما هر سالانه یک بار گرفته میشن. پارسال هم که مسابقات دایر کردیم در میدان وردک بود که ما خوشبختانه بگوییم که از ولایت ها ما زیاد در تیم داشتیم. در تیم ملی صرف از کابل ما 4 نفر داشتیم، دیگه تمامش از ولایت ها بود که ما انتخاب ما که در هر تیم 18 نفر انتخاب میشه در تیم ملی. د دې سیالیو موخه د هیواد جمناستیک ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو موندل دي چې څو ورځې به دوام وکړي. په دغه سیالیو کې ګډون کوونکي لوبغاړي هم خوښ دي چې دا لوبې ورته په لاره اچول شوي او تمه لري چې په دې لوبو کې به نوي استعدادونه راڅرګند شي. بسیار برای ما یک مسابقات و بسیار یک کارکرد خوب است که مثلا برای شاگردا روحیه میده، انگیزه بالاتر میده که شاگردا بتونن برای بیرون مرزی و مسابقات خارجی را پیدا کنند. ځینې نور لوبغاړي د امکاناتو له کمې شکایت کوي او وایي د لازمو امکاناتو د نه لرلو له کبله له ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره که امکانات ورته برابر شي لري به نه وي چې افغان ځوانان په نړیواله کچه ښې لاسته راوړنې ولري. مو د ریاست عمومي څخه بیا خصوصا د جمناستیک فدراسیون ملي فدراسیون څخه دا ده چې ولایتونو لپاره یو څه امکانات د وسایلو په بخش کې برابر کړي چې وسایل نه نو ورزشکاران نشي کولی چې په ملي سطح مسابقې ترسره کړي یا په ملي مسابقاتو کې ښه لاسته راوړنې ولري. بلخوا د جمناستیک فدراسیون چارواکي د ستونزو د حلولو د ژمنې ترڅنګ وایي په پلان کې لري چې د لوبغاړو ترمنځ دا ډول سیالۍ ولایتونو ته هم وغځوي.